السلام علیکم، جاوید بختیار یم. څنګه کولی شو په ایکسل کې یو داسې سیستم جوړ کړو چې هر څونه ماشونه هر څونه نومان ولرو یو په یو باندې، یعنی سټیپ بای سټیپ قدم په قدم باندې به موږ ته هر یو نوم اخلي. په دې سیل کې دا نوم دا هغه به په غږیز ډول راته وایي. که هر څونه ډیټا هم تاسې ولرئ، که هغه نمبریک ډیټا یې، که هغه مثال ټیکسټ ډیټا یې، دا ټوله به موږ ته وایي. خو دلته یو مهم خبره دا ده، موږ غواړو چې هر څونه نومان یې را سره هغه هر یو سټیپ بای سټیپ وایي، یا هر څونه سیلري هغه باید سټیپ بای سټیپ وایي. نو د دې لپاره به موږ لوپینګ سیستم کاروو. لوپ یعنی چرخش په دې طور کوو تر څو پورې دا تر پای پورې یو راته تلفظ کړي. لکه مخکې ویډیو کې چې ما ویل چې په یو سیل باندې کلیک کارو عین سیم میتھډ ده، خو دا دلته راځو میتھډ داسې کاروم. مثال زه راځم دلته دې ته یو سب جوړوم، سب محمد اخلم، او بیا زه دا څونه سیلونه له ما سره دي، دا سیلونه به زه یو ویریبل ته واچوم چې معلوم یې کړم څو سیلونه له ما سره ډک دي. نو د ډکو سیلونو د معلومولو لپاره داسې ده، زه راځم دلته یو ډایم ا از انټیجر ا ایکوال په یې کې به د دې کاونټ واچوم څونه کاونټ ده د دې. موږ داسې کولی شو، داسې ورته وایو رینج، یا داسې ورته وایو شیټ 1 ډاټ رینج. کوم رینج؟ کوم سی په A1 کې ده یا کوم سی په سی کې ده. زه په سی په نمبریز کاروم. دا سی په کالم کې څونه روګان دي، زه ورته وایم کمپیوټر ته وایم څونه په دې اپلیکیشن کې ډکې دي. نو زه ورته وایم اپلیکیشن ډاټ روز ډاټ کاونټ ډاټ اینډ پای ته ولاړ سه. پای ته ولاړ سه، دا میلیونونو روګان لرو. نو بیرته وایم یا کنټرول اپ کې هم ده، زه ورته وایم اکسل باید څه ورسي بیرته اپ سي، او بیا دې رو راته راواخلي څو روګانې دي. په دې کې به د دې کاونټ ولویږي، یا شل یا دېرس یا هر څونه کسان لرمه. فار ایگزامپل زه چې کوم زه څونه روګانې لرمه، دلته به اوس پرنټ کوم. زه په دې کلیک وکړم نو ډایرکټلی ماته وایي 18 سیلونه ترې ډک لري، تر 18مه سیله پورې ډیټا لري. زه هم دونه لوپ اچوم، د زیات اچولی سم نه کم. زیات که واچوم بې ځایه به لوپ چلیږي، کمپیوټر به مصروف وي. که کم واچوم ډیټا هم پاتې کېږي. نو د دې لپاره داسې ورته وایم فار ډي مساوي که له 1 څخه 2. دلته یو خبره ده چې له 1 څخه نه بلکې 3 څخه، له 3 څخه 2A پورې دې ولاړ سي، او نیکسټ ډي. اوس به هر یو سیل ماته بیل بیل تلفظ کوي. نو زه ورته وایم اپلیکیشن کولیکشن، او بیا راځم پروپرټي دی سپیچ ته راځم، او سپیک میتھډ ته راځم. کوم سیل به راته هغه کوي ماته تلفظ کوي. زه ورته وایم په رینج کې سي، په سی کې سي کومه ویلیو ده، سی په کالم کې کومه رو کې. نو زه ورته وایم چې په دې ډي کې کومه رو ده، یعنې هلته به 1 2 3 4 5 6 راځي اټومیټیک ډاټ ویلیو. د هغه ویلیو راته څنګه کوه تلفظ کوه. داسې بار بار لوپ کوي نو ډېر فاسټلی به زه به نه پوهېږم. نو زه ورته وایم اپلیکیشن ډاټ وایټ. نو زه ورته وایم ناو ټایم ته ورجمع کړه څونه ټایم ویلیو ورسره کوم، ځکه هغه ټیکسټ فارمیټ کې ورکوم. زه ورته وایم دا په دې خاطر کاروم چې اکسل باید مسلسل دا کار ونه کړي، باید 2 سکنډه بعد هر یو تلفظ کې راته بس یوازې کلیک ور باندې کوم. Salary 300 400 هر یو بیل بیل راته وایي 500 ځکه دا تر هغه ساعته لوپ کوي تر څو پورې ټوله ډیټا راته مکمل کړي. او دا سلیپ کوم چې وایټ ما ورکړی هغه د دې په خاطر ده چې تر څو پورې دا ریپیټلی ټایم به ډېر فاسټلی لوپ ډېر تیز چرخي که نه، نو بیا ډیټا بالکل په پای ته رسېدلی او تلفظ باندې موږ نه پوهېږو. او دا ټایم سیم ورکړی ده، د دې په اساس باندې موږ 1200